बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू د सी प्लस प्लस یمنی ویډیو ته په دې ویډیو کې موږ وایو چې د اف سټیټمنټ په باندې کار کوو لکه مخکې چې موږ په ریلیشنل ایکسپریشن همدارنګه ریلیشنل اپریټر باندې کار وسیدا لکه راځم ته وایم چې ګوره ریلیشنل شي موږ څه باندې کنډیشنل سټیټمنټ کار سٹارټ کړو لکه څنګه چې ورته سلیکشن سټیټمنټ هم وای مطلب کوم سټیټمنټ چې زموږ په کار وي هغه په باندې ایگزیکیوټ کوو ایگزیکیوټ څه مطلب چې کمپایلر ریډ کی چې آیا هغه د تطبیق وړ ده کنه بیا هغه موږ سره چې کیږي ایگزیکیوټ کیږي هر زموږ ریلیشنل ایکسپریشن وایو ریلیشنل ایکسپریشن څه ته وایي دا مو هم ویلي دي صحیح ده نو راځو موږ ریلیشنل اپریټرز ترمنځ شي کو مطلب دا एग्जांपल هم ویلو کچېری x چې شی وی زیات وي د واینا د زیاتېدو علامه دي د شی وي د موږ ریلیشنل اپریټرز وایو سره لکه موږ ګور ریلیشنل اپریټرز چې شی وي دا ګوره ګریټر دین د شی دا ریلیشنل اپریټر دا هم ګریټر دین اور ایکوال ټو دا هم دا او لیس دین ایکوال ټو او ناٹ ایکوال ټو سي دا ټول موږ سره ریلیشنل شی دي اپریټرز چې دا باید تاسو یاد وي خارجو موږ په دې کې موږ एग्जांपल هم ورکړی راځو موږ نن د if else or nested if statements وایو that this شی ګوره they are conditional statements which are used to make one time decision دا د یو ټایم decision لپاره استعمالیږي and used to execute or ignore a statement or a set of statements after setting a condition یو condition موږ سره چې کوي څنګه condition داسې condition چې کچېره x د y نه زیات و کچېره x د y نه زیات هغه نه وروسته موږ یو شرط ورکو مطلب موږ وایو چې x د y نه زیات دی دا موږ execute چې موږ دا x د y نه زیات دی سیدا لاندې کوم باډي موږ ورکړی وي هغه موږ سره ایگزیکیوټ شي خارجو موږ سیکنډ نمبر وایو چې if statement یا if else or nested if else موږ څنګه مطلب کنډیشن موږ تطبیق کوي سیدا راځو موږ د if statement نه کار کوو سنا if statement لکه موږ سره شو کنه if nested if او if else statement دي سیدا درې دنه دي سیدا خاصیت دي نو دې کې به ګورو سیدا if statement څه شي وایي راځو موږ د c++ ته او ډیپ سی پلس پلس کې ګورو موږ کوم څه باندې اف سټیټمنټ باندې کار کوو او دا سټرکچر ماتر تیار جوړ کړی سیدا په دې کې موږ وایو اف کنډیشن څه ورکو کنډیشن ورکو سیدا اف کنډیشن از ټرو کنډیشن ټرو موږ څه چیک سټیټمنټ نمبر فرست موږ سره چیک ایگزیکیوټ کا او کنډیشن موږ سره کچېره فالس و نو سټیټمنټ فرست سټیټمنټ سیکنډ شي کوم سره ایگزیکیوټ کا خدای موږ پروګرام کو راځم دا یو پروګرام پر ګورو په دی باندې شي کا مطلب دغه د اف کچېره موږ دغه کنډیشن موږ سره چوشي کنډیشن څه جوړي کنډیشن موږ سره داس جوړي کچېره x is greater than y یا x is less than y نو څه شي مطلب x او y څه دي موږ سره x او y موږ سره variables دي سره څه دي variables دي او همدارنګه موږ سره بل څه شي بل موږ سره دا دي چې greater than or less than دا علامه شي دا موږ سره relational operator لکه موږ چې مخ په ویډیو کې ویلي سره relational operators ها راځو موږ دا کمنټ کو او کمنټ وروسته موږ په دې باندې کار کوو سره شرط مطابق راځو موږ شرط ورکوو ولا خو شرط نه مخکې موږ ورسره یو دوه ویریبل څه کوو ډیکلیئر کوو a او b یا هغه x او y a او b ته موږ څه ورکوو a is equal to 100 او b is equal to 50 اخلم سیدا a is equal to 100 b 50 اوس چې کوم کچېر شرط ونه کوم او زه ورته وایم چې c out کوم سره c out څه شي c out کوم سره چې a is less than 100 نو سیدا موږ څه ایگزیکیوټ کا ډایرکټ باندې موږ سره ایگزیکیوټ کی او هغه کې څه دا a is greater than څه دا a is equal to 100 دا نو دې لپاره چې مطلب دا شرط موږ سره تطبیق شي صحیح تطبیق شي نو وایي چې ګول لبرتلی کې چې if a is less than so 100 وو نو بیا چې دا میسج موږ درکاو چې a is less than 100 کچېره نو نو بیا دا میسج موږ نه راګي اوس راشه ګوره ایگزیکیوټ کړه کې کنه میسج اس اندرګي ولې ځکه چې a د سلونه کوچنی نه ده همدارنګه چې ورکم f بل کنډیشن ورکوم a is equal to 100 نو بیا چې کوم سره بیا موږ سره دا میسج راګي چې c out کوم سره چې a is equal to 100 a د سلو برابر ده سیدا a is less than 100 او همدارنګه کچېری برابر او نه برابر همي a is not equal to b یا b نه یا سل مې چیک موږ تر دا میسج راکړي چې a is not equal to 100 راځو موږ ګورو میسج ګورو چې کوم یو موږ سره اوټ کی
ګوره a is equal to 100 ولی ځکه چې موږ سره a چې دا 100 پروت ده کنه اوس راځم ګوره a is equal to 100 دا میسج موږ سره پرینټ کوو ولی ځکه چې a د سلو برابر ده او که چیرې a is less than 100 او که چیرې ګوره f a دغه a چې کوم ویلیو د سل لګنه دا د سلو نه کوچنی وي نو سل مطلب دغه سل چې کا سلو نه کوچنی ویلیو واخله ورته سو 90 واخله 90 کې اوس راځه او چې دا میسج به موږ ترې کنه که چیرې a د سلو نه کوچنی وي a is less than 100 اوس موږ دا میسج راکې ګوره زوم کې اوټ کو او بالکل انده میسج چې a is less than 100 او a is not equal to 100 همدارنګه a equal to 100 هم نشه ځکه چې دویم شرط هم موږ سره تطبیق شه صحیح ده دویم شرط موږ ته هم تطبیق شنو چې کې دویم شرط هم موږ سره ګوره دویم سنټنس سټیټمنټ هم موږ سره ایگزیکیوټ ک نو دې لپاره مطلب چې دا شرط ورکو یو هغه ته مطلب یو ټایم ډیسیژن به واخلو دې لپاره موږ اف سټیټمنټ وایو صحیح ده په اف سټیټمنټ کې موږ کار کوو خارجو سیکنډ نمبر یو سیکنډ پروګرام جوړاما په سیکنډ پروګرام کې څه کومه سیکنډ پروګرام کې داس کوم چې integer n واخلم integer n اخلم صحیح ده او څه کومه سی اوټ کا enter a number for n n کې څه کوم یو نمبر input کوم input مطلب څه کوم په کیبورډ باندې کیبورډ په تر سره کنسول ډسپلی کې یو نمبر ورکوم سی n کوم سی n کې څه ورکوم n کې یو نمبر ورکوم صحیح ده په n کې مې یو نمبر ورکړ د n وروسته زرا سم زور دیم چې واخلا if condition واخلا n is greater than what n is greater than 10 کنډیشن ورکړه کچې ان د لسنه زیات وي او څه کومه دلته موږ سره ګوره کچې سټیټمنټ دی یو نه زیات شي موږ سره شي خلو بیا بلاک څخه چې دا کرلی بریسز اخلو کچې سټیټمنټ دی یو نه زیات شي خلو دا بریکټ اخلو سره اوس دې کې موږ څه کومه سی اوټ کوم سره سی اوټ کوم سره چې وایي چې افغانستان دا موږ سره واخلا او بل چې کا سی اوټ کوم سره سی اوټ کې موږ سره وایي چې اوکے صحیح دا دوه میسج موږ سره چې کا راکا او دلته یو انلاین هم یوز کا او اوس راشه موږ سره دا چې کا اوټ کا مطلب پرینټ کا enter a number یو نمبر ورکا کچېره د لسونه د کوشنه ورکا 5 اچ موږ سره د ډسپلی کې او کچېره بیا د رانک او چې کوم موږ سره 15 دی ورکا د لسونه زیات شي کنه اوس افغانستان اوکے ولې مخکې موږ شرط غلط ورکړو کچېره ورکوټي وی نمبر هغه موږ سره نه ایگزیکیوټ کی او کچېره نمبر زموږ زیاتی هغه موږ سره ایگزیکیوټ شي راځم موږ دا موږ سره د اف سټیټمنټ په باره کې ولڅې دا د بل پروګرام د لپاره د الله په امان ها راځو موږ یو بل پروګرام هم پکې راخلو سیدا موږ ویډیو وسه پر شارټ دا خرڅ موږ انټیجر څه واخلا انټیجر موږ کې یو نمبر واخلا سیدا او نمبر کې څه ورکا سی اوټ کا هماغه میسج ورکا چې enter a number یو نمبر ورکا او سی ان کا موږ سره څه شي نمبر زما نمبر ته انپوټ کوم کنه او انپوټ نو ورسته موږ سره راشه انپوټ نو ورسته موږ سره واخلا چې f number is by 3 کچېره نمبر موږ په 3 باندې تقسیم کوو د دې باقي مانده موږ سره شي 0 سره برابر شي د باقي مانده شي موږ سره 0 سره برابر شي نو د شي اخلا سی اوټ کا میسج دا سی واخلا چې the number which number n number څه شي کا the number is divisible by 3 موږ وایو کنه د ویش قابلیتونه ویل کچېره دا نمبر واخلو چې نمبر کوم یو ده نمبر ما چیرې موږ دلته ګورم سپوز موږ چې وخت دې کې 10 واخسته اوس 10 شي کا 10 مطلب په درې باندې چې کا ډیوایډ کا نو 10 چې په درې باندې ډیوایډ شي چې کېږي صفر خلاف راځي کنه نو د شي نمبر موږ چې کېږي نمبر موږ سره خلاف د صفر وي او کچېره 10 چې په درې باندې ډیوایډ شي نو چې کېږي موږ ته دا مسله راګي چې او دا نمبر مطلب چې دا اوس 12 فاخله 12 په درې باندې تقسیم کړه نو سو سلور درې 12 نو سلور درې 12 اخر کې صفر پاتې شي کنه نو موږ سره چې شي باقي مانده صفر پاتې شي نو دا شي کې میسج به راغی او کچېره د 12 مطلب بل رقم نمبر واخس نو میسج مت غلط راغی ګوره راځم یو پر اوټ کو ها اف ان نمبر سوري ال دا ان یو ام نمبر ال دا هم ان یو ام اوټ کا 12 اخلا او نمبر از divisible by 3 10 واخلا اچ ان راکوي دا زمونږ د نن ورځې ویډیو د بل ویډیو لپاره